أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسرور كائنات جوند دوهام فتا محترم ورونو فتير أول فتاكي مجدها غحلك قصة بيانول چه دو نواس پاچا غشته چه صاحب زنی جوړ کی، خو هغه نصرانی سو او د وجلو په واسطه د یمن 60,000 نفر و نصرانیت ته داخل سو او پاچا دغه نفر یو و اورت ور اچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دغه نفرو کې چې اورت اچول کېده یو شذو چې یو کوچنی د تزویه په غیږ کې و. دا وبېرده چې څنګه خپل ځان او دغه کوچنی په اور کې واچول، نو یې پښه ونیول. په تردد کې ده هغه د غیږ کوچنی زوی خبرې وکړې، ویل موري مه بیریږه، ځان و دا اور ته واچوه، ته جنت ته رهیه. دا د الله عز وجل د قدرت معجزه وه چې د تی کوچنی خبرې کوي، او مور یې هم ځان او کوچنی و اور ته ور وغورځول. سبحان الله. خلقو د حق دین د اختیارولو دپاره او د دوزخ د اور څخه د خلاصون دپاره په دنیا کې ځان او اولادونه اور ته اچول. موږ ته څه پېښه ده چې د حق دین په پرېښولو د دوزخ اور اختیارو. ورونو، دغه لوی مشهد او عظیمه قصه الله جل جلاله په قرآن کریم کې هم ذکر کړی ده، او رب عز وجل فرمایي: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دغه 60,000 نفر چې و نصرانیت ته داخل سوي وه ټوله و دغه اور ته واچول سوه. فقط یو نفر چې نوم یې دوس ذو ثعلبه و په تېښته خلاص و او په ځغستا وتښتېدی. بیا هم د ذونواس لښکر په پسې و چې وینیسي، خو ذو ثعلبه و یوې ریګنې مځکې ته ننوتی او لښکر نه سوای کولی چې پسې ور ورسېږي. نو د دوی څخه خلاص سو. اوس ناست دی او فکر وهي چې څه وکړي او څنګه د خپل قوم د وژلو بدله واخلي. فکر وهي چې څوک کولی سي چې زما کومک وکړي. یو وار یې د روم پاچا قیصر ورته یاد سو چې هغه هم نصراني دی او تر کسرا وروسته لوی پاچا او د قدرت خاوند دی. نو د روم پر طرف و قیصر ته ورهیسو، څو ځان یې و قیصر ته ورساوه او د هغه دربار ته ورغلی. قیصر ته وویل چې زموږ کومک وکړه، د یمن پاچا ذونواس دغسې ظلم را سره وکړي چې 60,000 نصارا یې په یوه ورځ مړه کړه. قیصر چې متعصب نصراني و په دغه کار ډېر خفه سو او ډېر قهر ورغلی، مګر یمن ډېر لرې دی. نو یې ذو ثعلبه ته وویل یمن زموږ څخه ډېر لرې دی، خو زه به یو بل حل در پیدا کړم. هغه دا چې زه به د حبشې پر پاچا نجاشي خط درکم او نفر به در سره ولېږم چې هغه دې کومک وکړي، ځکه یو خو حبشه و یمن ته نږدې ده او بل نجاشي هم نصراني دی. د ذو ثعلبه هم خوښه سوه. نو قیصر د ذو ثعلبه په ملګرتیا خط او نفر و نجاشي ته ولېږل چې د ذو ثعلبه کومک وکړه. خط و نجاشي ته ورسېدی. نجاشي هم ډېر په قهر سو چې ذونواس د ده د دین خلق وژلي دي. نو یې ډېر لوی لښکر چې شمېر یې و 80,000 ته رسېدی جوړ کړي، چې په هغه وختو کې جزیرة العرب په دغه اندازه لښکر نه و لیدلی. د دې لښکر عمومي مشر او امیر اریاط نومېدی، خو په لښکر کې یو بل نفر هم سته چې د یوې فرقې مشر دی او نوم یې ابرهه دی. لښکر تیار سو او په بحر احمر کې د کشتیو په واسطه تېر سوه څو یمن ته ورسېده. هلته د اهل یمن او د حبشې د لښکر په مابین کې ډېر لوی جنگ شروع سو. د یمن د لښکرو مشر ذونواس دی او د حبشې د لښکر مشر اریاط دی. د جنگ په آخر کې د یمن پاچا ماته وخوړه، مګر تسلیم نسو او وتښتېدی. خو حبشیان په پسې وه، نه یې پرېږدي. ذونواس د یوې کښتۍ په واسطه دریاب ته داخل سو.
خو حبشیان یې هلته هم نه پسې پرېږدي. څو ذونواس په خپله ځان مړ کړي، ویل نه غواړم چې د دښمنانو په لاس ووژل سم. اوس نو حبشیان پر یمن مسلط سوه او د یمن حاکم اریات دی چې و نجاشي ته تابع دی او د هغه نائب بلل کیږي. اریات ډېر ظالم و، یوازې پر اهل یمن نه بلکې پر هغه حبشیانو چې د ده ملګري وه پر هغو یې هم ظلم کاوه. څو خلق ډېر په تنګ سوه او ابرهه چې د اریات په لښکر کې یو فرقه مشر و په دې ظلم او ستم نه راځي. نو یې په لښکر کې دننه د اریات مخالف نفر پیدا کړه او په اتفاق سره د اریات پر ضد د جنگ اعلان وکړي. اوس د حبشې لښکر پر دوو حصو تقسیم سو. د ابرهه او اریات لښکرو د جنگ دپاره ځانونه تیار کړه او دوه لښکره مخ په مخ د جنگ دپاره تیار او آماده ولاړ دي. په دې وخت کې ابرهه و اریات ته نفر ورولېږي، ویل راسه چې زه او ته خبرې سره وکړو، یو وار به دواړه بې اسلحې سره کښینو او بحث به سره وکړو، شاید بې له جنګه د حل لار پیدا کړو. اریات هم قبوله کړه. دوی دواړه د خبرو دپاره بې له اسلحې سره کښېنستل. ابرهه ورته وویل زموږ لښکر ټول حبشیان دي، که دوی سره وجنګوو حبش مړه کېږي او د یمن حکم بیرته د یمن خلقو ته پاته کېږي او دا جنگ د حبشې په ضرر تمامیږي. اریات ویل مقصد دې څه دی؟ ابرهه ویل زه او ته به جنگ سره وکړو، هر یو چې غالبه سو حکم د هغه دی او هغه د یمن حاکم پاته کېږي. اریات ویل خوښ مې ده. نو د لښکرو پر ځای دوی دوه یو په یو جنگ سره شروع کړي. اوله حمله یا د تورې واري اریات وکړي، هغه خطا سو خو فقط د ابرهه پر پزه توره وموښته او د ابرهه پزه یې غوټه ورپرې کړه. نو د دې جهته ابرهه ته ابرهه اشرم ویل کېږي، ځکه په عربي کې اشرم و هغه چاته ویل کېږي چې پزه یې پرې سوې وي. خو دوهمه حمله یا د تورې واري ابرهه وکړي، اریات یې په توره ووهه او مړ یې کړي. نو د یمن حاکمیت و ابرهه ته ورپاته سو او ابرهه د یمن پاچا سو. دا خبر د حبشې پاچا نجاشي ته ورسېدی. ډېر په قهر او غضب سو، ویل حبشان څنګه په خپل مابین کې سره جنګېږي او ابرهه څنګه دا جرأت کاوه چې اریات ووژني. نو نجاشي قسم یاد کړي چې د خپل لښکر سره به یمن ته ځم او د یمن خاوره به تر پښو لاندې کوم او د ابرهه سر به ورخروم. ورون په هغه وختو کې د سر خرول د ذلت علامه وه، نو ځکه به مریانو همیشه سرونه خرول. دا خبر و ابرهه ته ورسېدی چې نجاشي په قهر سوی دی او زما د ذلت دپاره یې قسم یاد کړی دی. څرنګه چې د ابرهه د نجاشي سره هیڅ په وسه نه و پوره، نو یې خپل سر په خپله وخراوه او د یمن یو څه خاوره یې په یوه کڅوړه کې واچول. دغه خاوره او خپل وریښتان یې د یوه لیکه سره د یوه نفر په لاس و نجاشي ته ولېږل. په لیک کې یې و نجاشي ته لیکلي وه زه ستا تابع او ستا خادم یم. ما چې اریات ووژي د هغه سبب دا و چې هغه ظالم و، ډېر ظلم یې کاوه او خلک یې ستا څخه متنفره کول او ستا د قسم دپاره ما خپل سر وخراوه. دغه زما وریښتان دي او دغه هم د یمن خاوره ده، تر پښو یې لاندې که چې ستا قسم ادا سي. نجاشي هم راضي سو، ویل څرنګه چې دی زما تابع دی او زما د امر څخه مخالفت نه کوي نو ولې جنګ کوه؟ همیشه د پاچاهانو یا رئیسانو اشخاص نه دي پکار، بلکې د ځان تابع خلک یې پکار دي. د نجاشي سره خبره پای ته ورسېده، مګر ابرهه چې د نجاشي نائب بلل کېږي د هغه په زړه کې بیا هم د نجاشي بیره وه. نو د دې دپاره چې خپله وفا او تابعوالی نجاشي ته وښیي، نو یې امر وکړي چې په یمن کې یوه ډېره لو او ښایسته کنیسه جوړه کړي. کنیسه د نصاراو د عبادت ځای دی. څرنګه چې نجاشي نصراني او عابد سړی و، نو ابرهه ویل په دې کار به نور هم نجاشي خوښ او راضي کړم. کوم وخت چې کنیسه جوړه سوه، نو یې د قلیس نوم پر کښېښاوه او نجاشي ته یې حال ولېږي چې په یمن کې مې یوه ډېره لو کنیسه ستا په خاطر جوړه کړه او ټول عرب به مکلف کړم چې و دغه کنیسې ته د عبادت لپاره راځي. بیا یې شاوخوا د عربو و قبایلو ته نفر ولېږل چې عرب هم د کنیسې په جوړېدو خبر او مکلف کې چې د حج او عبادت لپاره قلیس ته راځي. په دې جمله کې د ابرهه نفر د عربو و یوې قبیلې ته ورغله چې دلته اهل نسیع اوسېدل. اهل نسیع څوک وه او د دې نامه څخه مقصد څه و؟ ورون د نسیع د لفظ ترجمه تاخیر او زندول دی. نسع شی یعنی یو شی وزنداوه. الله جل جلاله د سورة التوبه په 29 نمبر آیات کې فرمایي انما النسیء زیادة فی الکفر، یعنی بېشکه چې دغه زندول نور هم په کفر کې زیاتوالی دی. نو دغه اهل نسیع څوک وه او څه وظیفه یې درلوده؟
ورونو د دغه خلقو پیژندل یو څه نورو معلوماتو ته ضرورت لري. هغه دا چې کوم وخت چې الله جل جلاله ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین کړه او په ټولو عربو کې بېله دینه څخه د ابراهیم علیه السلام بل دین نو، ټول عرب موحدین وه، خو بیا په قرار د دین عالمان کمیدل او د دین صحیح او اصلي احکام هم ورسره پټېدل او په دین کې نور شیان د دین په نامه داخلېدل. نو خو بیا هم پر دې سربیره د ابراهیم علیه السلام د دین یو څه آثار پاته وه، لکه حج، عمره او یو څه نور شیان چې د هغې جملې څخه یو هم د حرامو میاشتو عزت و. یعنی الله جل جلاله د خلقو د حساب دپاره 12 میاشتې پیدا کړي دي چې د هغو څخه په 4 میاشتو کې الله جل جلاله جنگ او تجاوز منع کړي دي او دغه 4 میاشتو ته اشهر حرم ویل کېږي، یعنی حرام میاشتې، او هغه 4 میاشتې دا دي: رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. اوس د ابراهیم علیه السلام په دین کې په دغه 4 میاشتو کې جنگ او تجاوز حرام او ناروا و، مګر د خپل ځان څخه دفاع جائز او روا و. او هر جنگ چې په دغه حرامو میاشتو کې په عربو کې پیل شوی دی، عربو هغه جنگ ته حرب الفجار وایه، یعنی د فاجرانو جنگ، ځکه دا کار د الله جل جلاله پر حرماتو تجاوز او دا کار فاجرانو کاوه. او د فجار جنگونه 5 دي، یعنی عربو په خپل ټول تاریخ کې په دغه حرامو میاشتو کې 15 واره جنگونه کړي دي او د فجار په 5م جنگ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ګډون یا اشتراک کړی دی، چې دا هغه وخت و چې د حوازن قبیله په حرامو میاشتو کې پر مکه مکرمه حمله وکړه او قریشو د خپل ځان د دفاع لپاره د هغو سره جنگ کاوه او دفاع خو بیا جائزه او روا ده. څرنګه چې دا جنگ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت او رسالت د مخه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په عمر کم و، نو په دغه جنگ کې خپل اکاګانو ته غشي ورکول. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما د فجار په ورځ د حوازن په حمله کې خپل اکاګانو ته غشي ورکول. نو عربو د ابراهیم علیه السلام د دین سره برابر په دغه 4 میاشتو کې جنگ او تجاوز نه کاوه، خو د بله طرفه د عربو ژوند او کاروبار پر دغه جنګو ولاړ و. که جنگ نه وای، خواړه نه و، یوې قبیلې به پر بلې قبیلې حمله کول، د هغو خوراکي مواد، سامانونه او حیوانات به په غنیمت اخیستل او بندیان به ځینې نیول چې هغه به بیا د مریانو پر قسم خرڅول. دغه د دوی ژوند، تجارت او کاروبار و. قانون د ځنګلو، هر زورور به کمزوره خوړي، بې له جنګ د دوی ژوند په لوږه او مسکنت تېرېدی او په دې 4 میاشتو کې پر دوی جنگ منع و. خیر، رجب خو یوازې میاشت و، دوی د جنگ څخه صبر کولی سوای، خو هغه نورې 3 میاشتې ذوالقعده، ذوالحجه او محرم سره پسې وې. دغه 3 میاشتې جنگ نه کول و دوی ته سخته تمامېده. نو یې د دغه مشکل د حل دپاره یوه لار وسنجول، چې هغه د حل لار داسې و چې عربو یوه قبیله اختیار کړه او دې قبیلې ته یې د میاشتو د اړولو واک او اختیار ورکړي چې دوی کولی سي چې یوه میاشت په بله میاشت واړوي. مثلا دوی کولی سي چې د محرم میاشت چې جنگ پکښې حرام دی په سفره واړوي، نو جنگ جائز او روا او بیا د سفر میاشت د محرم میاشت وبولي، یعنی حلاله میاشت و حرامي ته واړوي او بیا د هغې پر ځای هغه حلاله میاشت حرامه کړي. خو دغه د میاشتو اړول یوازې اهل نصیب کولی سوای، دا د بل چا کار نه و. اوس چې اهل نصیب مو در وښول، نو به بېرته هغه خپلې قصې ته راسو. کوم وخت چې د ابرهه امر دغه د اهل نصیب قبیلې ته راغلی چې تاسې به د حج او عبادت دپاره قلیس ته راځئ، یعنی هغه کنیسې ته چې ابرهه جوړه کړې ده، نو دغه قبیلې سره وویل ابرهه قلیس جوړ کړي، غواړي چې دا به د کعبې شریفې په عوض کې د خلقو د عبادت ځای وي، دا هیڅ امکان نه لري. نو د دغه اهل نصیب څخه یو نفر و یمن ته ولاړ او قلیس ته ورننوتی. په هر قسم سره چې وو، یو فارغه وخت یې پیدا کړ او په قلیس کې انساني ضرورت ادا کړ، یعنی ګنګي او مرداري یې پکښې وکړه. په هغه سره د قلیس ټول دیوالونه ولړل، ټوله کنیسه یې مرداره کړه او وتښتېدی. دا خبر شاوخوا نشر شو. په خپله ابرهه راغلی او دا ښایسته منظره یې ولیده. ډېر قهر ورغلی، ویل دا کار چا کړی دی؟ خلقو ویل دا د اهل نصیب د قبیلې څخه یو نفر و چې دغه خلق د کعبې شریفې ډېر عزت کوي. ابرهه چې کعبه شریفه نه پېژندل، ویل کعبه څه شي ده؟ خلقو ویل کعبه یوه د ډبرو خونه ده چې ټول عرب او نور خلق د حج دپاره ورته راځي. د یمن خلقو د کعبې شریفې په باره کې ابرهه ته نور معلومات هم ورکړه. ابرهه ته دا معلومه سوه تر څو چې کعبه شریفه موجوده وي، د ده قلیس ته څوک د حج او عبادت دپاره نه راځي.
نو یې د کعبې شریفې د نړولو نیت او اراده وکړه چې باید کعبه شریفه ونړو. اوس نو ابرهه د کعبې شریفې د نړولو دپاره د یوه لوی لښکر د جوړولو امر وکړ. وایي غواړم چې کعبه شریفه ونړو. لښکر تیار او آماده سو. ابرهه د لښکره سره د یمن څخه د مکې مکرمې پر طرف رهي سو او خپل زوی یې پر خپل ځای د یمن حاکم پرېښاوه او په لښکر کې یې پر نورو فیلانو علاوه یو بل ډېر لوی فیل هم را رهي کړ چې پر دغه فیل یې د محمود نوم ایښی و او دا یې اراده وه چې په دغه فیل به کعبه شریفه نړوم. په لار کې د عربو قبیلې د ابرهه مخ ته راووتې، غواړي چې د دغه کار څخه منع کړي، ځکه د عربو قبیلې د ده تر حکم نه وې لاندې. نو د عربو د مشرانو څخه یو مشر چې نوم یې ذونفر و یو لښکر جوړ کړي او د جنګ لپاره د ابرهه مخ ته ورووتی. خو د ذونفر لښکر دونه نه و چې د ابرهه سره وجنګېږي. نو خود د ذونفر قبیلې ماته وخوړه او په خپله ذونفر اسیر ونیول سو او ابرهه دی هم د خپله لښکره سره رهي کړي. بیا په لار کې د خثعم قبیلې ته دا خبر ورسېدی چې ابرهه غواړي چې کعبه شریفه ونړوي. دوی هم لښکر جوړ کړي چې مشر یې نفیل ابن حبیب و. خو تر لږ جنګ وروسته دې قبیلې هم ماته وخوړه او نفیل هم اسیر ونیول سو. خیر ابرهه طائف ته ورسېدی. اهل طائف چې د ثقیف قبیله وه د ابرهه څخه وبېرېدل چې خلق به مو ووژل سي او طائف به په خرابه بدل کړي. نو یو ابرهه ته نفر ورولېږل چې موږ په دې موضوع کې هیڅ دخل نه لرو، که ته کعبه نړوې ویې نړوه او د دې دپاره چې دا درته ثابته سي چې موږ بېطرفه یو او ستا په کار نه لرو، یو نفر به هم در سره ملګری کو چې تا ته لار در وښیي او کعبې شریفې ته دې ورسوي. نو د اهل طائف څخه یو نفر چې نوم یې ذورغال و په خپله خوښه د ابرهه ملګری سو چې لار ور وښیي. نور عرب کله په دې راضي وه او هیڅوک داسې نه وه چې لار دې ور وښیي. خو دا یو لوی خیانت و چې زورغال وکړي. زورغال د ابرهه سره ملګری سو او د مکې مکرمې لار وښیي. کوم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سوه زورغال په لار کې مړ سو او هلته د مکې مکرمې او طائف په مابین کې ښخ کړه سو او د ده قبر د عربو دپاره د ډبرو د ویشتلو ځای وګرځېدی. یعنې هر وخت چې به عرب دلته تېرېده د ده قبر به په ډبرو ویشتی او ویل به چې دا د خپل قوم خائن دی. حتی که عرب تر اوسه پورې د یوه خائن دپاره مثال راوړي نو وایي فلانی زورغال دی چې خپل قوم ته خیانت وکړي او دشمن ته یې لار ور وښول. بیا نو ابرهه د مکې مکرمې و اطرافو ته ورسېدی او هلته د مکې مکرمې سربانانو د قریشو اوښان پیول. د ابرهه لښکر دا اوښان واخیسته او خپل د لښکر ځای ته بوتله. په دې اوښانو کې 200 اوښان د عبدالمطلب وو چې دغه عبدالمطلب زموږ د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نیکه دی او عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. دا اخبار و مکې مکرمې ته ورسېده چې ابرهه راغلی دی، غواړي چې کعبه شریفه ونړوي او د قریشو اوښان یې هم بوتله. نو عبدالمطلب ورغی غواړي چې د ابرهه سره وویني، خو ابرهه انکار وکړ، ویل نه غواړم چې په عربو کې د هیچ چا سره ووینم. عبدالمطلب و ذونفر ته ورغلی. هغه ذونفر چې د ابرهه سره بندي و ویل کومه لار او طریقه نسته چې زه د دغه پاچا سره ووینم. ذونفر ویل لکه څرنګه چې ته مې وینې زه بندي یم. خو بیا هم اونیس چې د دغه محمود نومي فلوان او تربیه کوونکی دی او ابرهه ته نږدې دی. ورونو هغه وخت فلوانانو د پاچاهانو په حضور دونه قدر او عزت درلود لکه نن ورځ چې د جنګي تیارو د ښه او تکړه پیلوټ قدر شته. نو ذونفر ویل زما او د دغه اونیس فلوان په لار کې یو څه تعلق او شناخت پیدا سوی دی. که دې خوښه وي زه به دغه اونیس ته ووایم چې ابرهه ته دې ورولي. د عبدالمطلب خوښه سوه، ویل ښه دی تو ووایه. ذونفر و اونیس ته وویل دغه عبدالمطلب د قریشو د قبیلې لوی سردار او رئیس دی، که د ابرهه سره مخامخ او مقابل کې احسان به دې وي. نو اونیس یې واسطه سو او ابرهه هم عبدالمطلب ته د ملاقات اجازه ورکړه. عبدالمطلب چې ډېر ښایسته او د دبدبې خاوند و، هیبت یې درلود. هر چا چې به ولیدي بې اختیاره د ده عزت ځینې کېدی. نو کوم وخت چې دی د ابرهه مجلس ته ورداخل سو د اولو لیدلو سره د ابرهه په زړه کې د عبدالمطلب عزت او هیبت پیدا سو. لوړ او باعزته شخص ورته معلوم سو. ابرهه چې پر یو مخصوص تخت کښېنستی، کوم وخت چې عبدالمطلب ولیدی زړه یې ورته وویل چې عبدالمطلب هم پر دغه تخت ورسره کښېنوي. خو د نورو حبشیانو څخه وشرمېدی. نو ابرهه د خپل تخت څخه راکښته سو او د عبدالمطلب سره د ده د عزت دپاره پر مځکه کښېنستی او پوښتنه یې ځینې وکړه چې څنګه او څه لره راغلی یې. عبدالمطلب ویل ستا عسکرو زموږ اوښان دې ولیدي او په هغه جمله کې زما هم 200 اوښان سته. نو زه راغلم چې دغه زموږ حیوانات بیرته مشترک یې. د دې خبرې په اورېدلو سره ابرهه ته ډېر قهر ورغلی
ول کوم وخت چې ما ته ولیدې ته مې تر دې لوی او لوړ وبللې ستا عزت مې وکړي ستا د عزت دپاره پر مځکه در سره کښېنستم خو تا چې خبرې شروع کړې فقط اوښان غواړې ما دا فکر کاوه چې ته به د کعبې په باره کې زما سره خبرې وکړې هغه کعبه چې ته او ستا قوم یې عبادت کوئ او معززه یې بولئ د الله جل جلاله کور یې بولئ ما فکر کاوه چې ته به ووایې دغه کعبه مه نړوه مګر ته وایې زموږ اوښان راکړه عبدالمطلب ورته ویل یا ابرهه زه د اوښانو خاوند یم دغه د دنیا مال دی چې زه حکم پر لرم او تصرف پکښې کوم مګر کعبه هغه ځان ته مالک لري خپل مالک یې ساتي د کعبې په باره کې تپوس او کار دی که دا د الله جل جلاله کور وو هغه الله جل جلاله یې ساتي ابرهه ته دا خبره عجبه ښکاره سوه او امر یې وکړي چې د قریشو اوښان بیرته ورکړي او بیا یې عبدالمطلب ته وویل موږ د دې دپاره نه یو راغلي چې تا او ستا قوم ته آزار در ورسوو زموږ کار د دغه خونې سره دی غواړو چې دغه خونه ونړوو که ته د ځان او ستا د قوم دپاره نجات غواړې نو تاسې د ښار څخه ووځئ چې زموږ د آزار څخه خلاص شئ کوم وخت چې موږ دغه خونه ونړول بیا بیرته تاسې مکې ته راسئ خیر عبدالمطلب د ابرهه څخه رهي سو او مکې مکرمې ته ولاړې اهل مکه یې امر کړه چې د مکې څخه ووځئ د مکې مکرمې خلق هم د ښار څخه ووته او پر هغه نږدې غرو ورته کښېنسته ګوري چې څه پېښېږي د مکې مکرمې ښار د خلقو څخه خالي پاته سو په هغه معینه ورځ چې ابرهه ټاکلې وه د ابرهه په امر لښکر سره د فیله د کعبې شریفې پر خوا حرکت وکړي غواړي چې کعبه شریفه ونړوي فیل سره د لښکره د کعبې شریفې و طرف ته ورهیدي د مکې مکرمې خلق د غرو څخه ورته ګوري کوم وخت چې فیل او لښکر تر مزدلفې تېر سوه دلته یوه شیله ده چې وادي محسر ورته ویل کېږي او تر دغه شیلې وروسته مینا شروع کېږي یعنې دغه شیله د مینا او مزدلفې په مابین کې واقع ده فیل او لښکر چې و دغه شیلې ته ورسېده په دغه وخت کې هغه نفیل ابن حبیب چې د ابرهه سره بندي و ځان خلاص کړي او په ځغستا د فیل و طرف ته ورغلی د فیل په غوږ وځړېدی او پرنار یې کړه پرېوځه محموده پرېوځه دا د الله جل جلاله کور دی فیل هم زنګون کت کړي پرېوتی دلته نو د ابرهه نفر راغله چې فیل ولاړ کړي خو فیل چې هر څه ولاړوي نه ولاړېږي که شوي یې وهي فیل حرکت نه کوي څو هغه اونیس فیلوان راغلی د فیل مخ یې بل طرف ته واړاوه فیل ولاړ سو او ځي فیل چپه راسته د شاپو طرف هرې خواته ځي چې دوی غواړي و هغې خواته ځي خو مخ پر کعبه شریفه هیڅ حرکت نه کوي خلق په تعجب کې دي دوی په فیل اخته دي مخ یې یوې خوا بلې خواته اړوي چې د لرې په اسمان کې د مرغانو یو سیل راښکاره سو چې د اسمان مخ یې ټوله نیولې دي خلق په تعجب کې سوه چې دا څه شي دي کوم وخت چې رانږدې سوه معلوم سوه چې دا د ابابیل مرغان دي د ابابیل مرغان دونه کوچني دي لکه کوچنۍ چغکې لوی او غټ مرغان نه دي او د هر مرغه سره درې د خټو څخه جوړې سوي ډبرې ورسره دي او دا ډبرې دونه کوچنۍ دي لکه د نخود یا ماشو دانې هر مرغه یوه ډبره په مشوکه کې نیولې ده او دوې ډبرې یې په پښو کې نیولې دي په منګولو کې کوم وخت چې دا مرغان د ابرهه و لښکر ته راورسېده نو یې د ډبرو په ویشتلو شروع وکړه د دغه لښکر څخه چې وهر یوه ته ډبره ورورسېږي سبحان الله لکه یو میکروبي مرض چې یو بدن ته داخل سي غوښې یې تویېږي ویلې کېږي او لویږي تر څو چې مړ به سو نو د ابرهه لښکر یو په بل پسې وژل کېده ابرهه چې دا حال ولیدی په ځغستا سو تښتي مګر د الهي لښکر څخه خلاصېده نسته الله عز وجل پر ده یو مرض مسلط کړي چې د هغه په واسطه یې د لاس ګوتې ولوېدې او ډنګرېدی و یمن ته په داسې حال کې ورسېدی چې دونه سوی و لکه یو د چرګ چیچی او هلته مړ او هلاک سو دا واقعه د محرم په میاشت کې پیښه سوه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر ولادت 50 ورځې دمخه دغه د فیل او ابابیل واقعه الله جل جلاله په قرآن کریم کې موږ ته بیان کړې ده او په سورة الفیل کې فرمایي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول دا واقعه د الله جل جلاله د قدرت معجزه د دې واقعي خبر د هغه وخت په متمدنو او لوی مملکتو کې لکه فاس او روم نشر سو ځکه ابرهه په یمن کې د نجاشي نائب او حبشه بیا د روم د حکومت سره ټینګ او نږدې تعلقات درلوده نو روم د حبشه د لارې په دغه واقعه خبر سو
او فارس چې همیشه به د روم او د هغه د حلفاو یا متعاهدینو خبرونه د جاسوسي د لارې لاسته راوړل او هغو ته به همیشه په خزه کې ناست وه، دا خبر ورسېدی. او د هغه وخت د مځکې د مخ هغه لوی او پرمختللي مملکتونه هم دغه دوه وه. نو دغه واقعې ټول عالم وځان ته متوجه کړي او عالم یې د بیت الله په شرف پوه او خبر کړي. عالم ته دا معلومه سوه چې الله جل جلاله دغه ځای مقدس کړی دی، لکه دا چې دغه ځای څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ مقدمه وه. او عالم ته دا ورښکاره کړه که د دغه ځای د اهل څخه یو څوک د نبوت دعوه وکړي، دا به عینا هغه شی وي چې د دغه واقعې تقاضا ده، او د دغه ځای څخه به د نبي راوتل د دغه پټ حکمت تفسیر او بیان وي چې الله جل جلاله ولې د مکې مکرمې مشرکان د هغه وخت پر اهل ایمان چې نصارا وه په داسې طریقه کامیابه کړه چې د اسبابو تر قدرت لوړه خبره وه. تاسې پوهېږئ چې د ابرهه لښکر څو نفره وه؟ 80,000 نفره د ابرهه د لښکر تعداد وه، او دا ټوله په کوچني مرغانو هلاک سوه. نو خود دا واقعه د دغه ځای څخه د نبي د راوتلو مقدمه وه. خیر، د دې واقعې په لیدلو سره د کعبې شریفې عزت د عربو په زړو کې نور هم زیات سو. څرنګه چې عربو جنتري نه درلوده، نو دوی به د یوې لویې واقعې په پېښېدو سره خپل تاریخونه پېژندل. مثلا فلانی کار د حرب الفجار الاولا د مخه یا وروسته پېښ سو. دغسې یوه لویه واقعه چې به د دوی په ژوند کې پېښه سوې وه، په هغه به نور تاریخونه ښول. نو دغه د فیل واقعه هم د عربو دپاره تاریخ وګرځېدی. مثلا فلانی کار د فیل تر کال 1 کال د مخه وسو، یا فلانی کار د فیل تر کال 2 کاله وروسته وسو. اصلا د دنیا ټول تاریخونه همداسې دي. میلادي تاریخ د عیسی علیه السلام په زیږېدلو شروع سوی دی، او زموږ مسلمانانو تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هجرت سره شروع سوی دی. زموږ په وطن کې به هم داسې ویل کېده فلانی کار د وبا په کال وسو، یا فلانی کار د بلوا په کال وسو، د سکاوي په کال یا د ترکي په کال داسې وسو. مقصد دا چې د فیل کال هم د عربو دپاره تاریخ وګرځېدی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فیل په کال او د فیل تر واقعې 50 ورځې وروسته و دنیا ته تشریف راوړی دی. ښه، اوس خو ابراهیم مړ سو، مګر بیا هم د یمن حکم د حبشانو په لاس کې و، ځکه ابراهه خپل زوی چې یکسوم نومېدی په یمن کې د ځان په عوض پاچا ګرځولی و، او تر یکسوم وروسته د ابراهه بل زوی چې مسروق نومېدی د یمن پاچا سو. د مسروق په وختو کې یو نفر پیدا سو چې عرب او د یمن د اصلي اوسېدونکو څخه و. یوازې دا نه، بلکې د ربیعه ابن نصر پاچا د اولادې څخه و. هغه ربیعه چې زموږ په قصه کې د یمن اول پاچا و، هغه چې خوب یې لیدلی. د دغه یمني عرب نوم سیف ابن زیزن و. دغه سیف چې اصلي عرب او د پخواني پاچا ربیعه د خاندان څخه و، همیشه به په فکر کې و چې د یمن د اصلي عربو حکم د حبشانو په لاس کې دی، او دغه تجاوزګرانو څنګه د عربو مځکه په خپل قدرت کې راوستلې ده، او د ده د نیکهګانو پاچاهي یې غصب کړې ده. نو یې نیت وکړي چې یو څه وکړي او د حبشانو څخه پاچاهي بیرته واخلي، مګر د ده په خپله په حبشانو هیڅ زور نه رسېدی. نو به همیشه په فکر کې و او په چاره پسې ګرځېدی، څو و دې نتیجې ته ورسېدی چې دی باید د روم د پاچا قیصر څخه کومک وغواړي. نو د دې مقصد دپاره شام ته ولاړی او د قیصر ملاقات ته ورغلی. قیصر چې د ده غوښتنه واورېده، د ده یې سوړ هرکلی وکړي او د ده غوښتنې ته منفي جواب ورکړي، یعنې د کومک وعده یې نور سره وکړي. او د دې سبب دا و چې قیصر نصراني و او حبشان هم نصارا وه. قیصر نه غوښته چې د نصاراو په مقابل کې د اهل یمن کومک وکړي. کوم وخت چې سیف ولیده چې د قیصر څخه یې شی لاس ته نه ورځي، نو یې فکر وکړي چې د یوه عرب پاچا څخه کومک وغواړي. په دغه وخت کې نعمان ابن منذر چې په عراق کې با قدرته پاچا و ورپه یاد شو، او دغه پاچا هم د ربیع ابن نصر د اولادې څخه و. هغه ربیع ابن نصر چې خوب یې لیدلی و او خپله پاچاهي او اولاده یې د یمن څخه عراق ته نقل کړي و. نو د سیف ابن زیزن په فکر کې دغه نعمان ابن منذر پاچا ور وګرځېدی، او د روم څخه مخ پر عراق رهي سو، څو نعمان ابن منذر پاچا ته ورغلی، خپل او د یمن حال یې ورته ووایه. نعمان ابن منذر ورته وویل د حبشانو حکومت ډېر قوي دی او زما زور نه پرسېږي، خو که ستا خوښه وي د حل یوه بله لار سته، هغه دا چې زه په کال کې یو وار وکسرا ته چې د فارس پاچا دی ورځم او د هغه په حضور مشرفه کېږم. که ستا خوښه وي ته د دې صبر وکړه، کوم وخت چې زما د تګ وخت راغلی ته به هم زما سره د کسرا ملاقات ته ولاړ سې او هلته به وکسرا ته خپل شکایت بیان کړي. سیف ابن زیزن چې بله چاره نه درلوده ویل ښه دی.
نو د هلته په حیره کې د نعمان ابن منذر سره تر هغو پاته سو چې د نعمان د تګ وخت راغلی. نو یې سیف هم د ځان ملګری کړي او فاس ته د کسرا د ملاقات لپاره ولاړه. اوس به د کسرا د دربار او مجلس شکل او عادت درته بیان کوم. کم وخت چې به خلق وهغه سالون ته ور داخل سوه کم چې د کسرا ملاقات پکښې کېدی نو به خلق په ولاړ وه نه به کښېنستل او پر هغه ځای چې کسرا کښېنستی د هغه و مخ ته پرده وه او هغه ځای نسبت و دغه نور سالون ته لوړ او پر دغه لوړ ځای بیا د کسرا تخت چې په قسم قسم جواهرو ښایسته سوی و پروت و او پر دغه تخت سربیره یو د سرو زرو د پاچاهۍ تاج ځړېدی چې دا تاج تر اندازې زیات لوی و. ویل کېږي چې د دې تاج وزن 90 کیلو او دا تاج د سرو زرو په زنځیرانو لوړ په چت پورې تړل سوی و. تر دغه تاج لاندې د کسرا تخت او د ناستې ځای و. د ده او د خلقو په مابین کې پرده وه. دا پرده به نه ایسته کېده تر څو چې کسرا به راغلی او پر هغه خپل خاص د جواهرو پر تخت به کښېنستی او هغه تاج چې د دروندوالي په سبب د پر سر نسوای ایښولی نو به دی تر هغه لاندې کښېنستی او هغه به پر سر برابر کړي. بیا به هغه پرده چې د ده او د خلقو په مابین کې وه کشف سوه. خلق خو به په ولاړ وه. کم وخت چې به د کسرا دغه عجیب او شانداره شکل او منظر ولیدي نو به ټولو سجده ورته وکړه. العیاذ بالله. حتی پاچاهانو هم سجده ورته کول. دغه نعمان ابن منذر هم سجده ورته کول. اوس نو سیف ابن ذیزن په دغه مجلس کې د کسرا د ملاقات په انتظار ولاړ دی. څو چې پرده پورته سوه او ټول خلق پر سجده پرېوتل بې له سیف څخه ده سجده ونه کړه فقط سر یې وښوراوه. کسرا ته قهر ورغلی. ویل دا احمق څوک دی چې ما ته سجده نه کوي. ورونو کبر او غرور د انسان څخه هر څه هېروي. که یو څه فکر وکړو آیا هغه څوک چې خواړه خوري او بیا د هغو د ایستلو ضرورت ورته پېښېږي د دې وړ او لایق دی چې عبادت یې وسي او یا د هغه رب وبلل سي؟ خیر فورا سیف ورته راوستل سو. کسرا ویل ولې دې سجده ونه کړه؟ سیف ویل هغه غمونه چې زما سره سته هغو د کسرا د سجدې څخه مشغوله کړم. کسرا ویل څه غمونه لرې؟ د خپل بیان ورته وکړي چې حبشیانو د یمن ځکه اشغال کړی ده. د ده د پلرو او نیکهګانو ملک او پاچاهي یې ځینې غصب کړي دي او زه راغلی یم چې ستا څخه کومک وغواړم چې یمن د حبشیانو څخه راخلاص کړي. کسرا و خپلو مشاورینو او وزیرانو ته مخ ورواړاوه. ویل څه وایاست؟ هغو ورته ویل دا یې موږ یمن د حبشې څخه خلاص کړي او ده ته مو ورتسلیم کړي نو موږ څه فایده وکړه؟ د عربو په مځکه کې کم د فایدې شی نشته چې موږ د هغه دپاره د کسرا لښکر و یمن ته ولیږو. کم وخت چې زموږ مصلحت او فایده نه وي نو د لښکر لیږل بې فایدې دي. تر دې مشورې وروسته کسرا د سیف د کومک کولو څخه انکار وکړي. ورونو نن ورځ هم د دنیا د لویو او قوي مملکتو دا قانون او عادت دی په کم ملک چې خپلې خاصې ګټې او فایدې ونه لري هغه ښه ونه څېړي حساب ورته ونه کړي هېڅکله خپل عسکر او فوجونه هلته نه لیږي. خو دا چې ځینې کسان د هغو په هدف او مقصد نه پوهېږي او یا ځان نه په پوهوي دا د هغو جهالت دی. که نه هېڅوک خپل عسکر د بل په ملک کې زما او ستا دپاره نه وژني. خیر څرنګه چې کسرا پاچا و او نه غوښته چې څوک په خالي لاس پرېږدي نو یې امر وکړي چې وده ته د سپینو زرو 10,000 درهمه او یوه ښه جوړه کالي ورکړي. فورا دا پیسې او کالي ورکړل سوه. مګر سیف د دې دپاره نور راغلی چې پیسې واخلي بلکې هغه د یمن پاچاهي غوښته. کم وخت چې سیف د کسرا د قصر څخه راووتی دستي یې د دغه پیسو په ویشلو شروع وکړه. خلق پر راټول دي او دی پیسې ورکوي. دا خبر و کسرا ته ورسېدی چې هغه نفر پیسې و نورو خلقو ته ورکوي. کسرا ویل دا ځوان د یوه حاله خالي نه دی بیرته یې راولي. سیف چې یې راوستی کسرا ویل ما و تا ته هدیه درکړه او تا هغه و خلقو ته تقسیم کړه د دې څه سبب دی؟ سیف ویل ای شاهنشاه زه د سرو او سپینو زرو سره علاقه نه لرم. زه د داسې مځکې څخه راغلی یم چې غرونه یې سره او سپین زر دي. په دې خبره ده غوښته چې په کسرا کې طمع پیدا کړي او د ده کومک وکړي. ویل زه د بل غرض دپاره راغلی یم زما زر نه دي په کار. دلته په کسرا کې هم طمع پیدا سو. بیا یې د مشاورینو سره مشوره وکړه. هغو ورته وویل موږ خو تر اوسه پورې نو خبر چې په یمن کې سره او سپین زر شته. دا نوی خبر دی. کسرا وویل تاسې نه ولیدئ چې د راهیم یوه خلقو ته ورغورځول؟ دا د دې علامه ده چې دی و د راهیمو ته اړ او محتاجه نه دی. اوس نو کسرا او د ده مشاورین په تردد کې دي چې کومک یې وکړي که یا.
هلته خو په دوی کې طمع هم پیدا سوې ده. په آخر کې پر دې فیصله وکړه چې موږ په بندیخانو کې داسې خلک لرو چې پر هغو د وژلو امر سوی دی چې باید مړه کړه سي. دغه خلک به راوباسو او لښکر به ځینې جوړ کړو، د سیف ابن ذیزن سره بیا ولېږو. که دوی پر حبشه کامیابه سوه، یمن ستاسو، او که مړه سوه، دا هغه شی دی چې موږ یې د هغو دپاره غواړو. کسرا ویل دا ښه فکر دی. نو یې د بندیخانو څخه داسې خلک راټول کړه چې د وژلو امر پر سوی و. په دې خلکو کې غله، مجرمان، قاتلان او سیاسي بندیان وو. د دې ټولو نفرو شمېر 800 نفرو ته ورسېدی او یو نفر یې د خپلو صاحب منصبانو څخه د دوی مشر مقرر کړ چې نوم یې اخرز و. اخرز په جنګ پوه، قوي او تجربه کار سړی و. نو یې د دغه 800 نفرو څخه لښکر جوړ کړ او د سیف ابن ذیزن په ملګرتیا یې یمن ته ولېږه. دغه نفر په 8 کښتیو کې سپاره سوه. اول فرات ته ور داخل سوه او بیا خلیج العرب ته او بیا بحر العرب ته تر څو چې وعدن ته ورسېده. او حبشانو ته هم دا خبر ورسېدی چې د کسرا لښکر را رهي دي. هغو هم د لښکر په جوړولو شروع وکړه. سیف ابن ذیزن هم په یمن کې د هغه خپلو طرفدارانو په راټولولو شروع وکړه، کوم چې عرب او د یمن خلق وه او د حبشانو حکم یې نه و خوښ چې د دغه فارسیانو د لښکر کومک وکړي. بالاخره د دغه دوو لښکرو په مابین کې جنګ شروع شو چې یو د حبشې لښکر و او بل د فارسیانو. د حبشې د لښکر مشر په خپله مسروق د یمن پاچا و چې د ابرهه زوی دی، او د فارسیانو د لښکر مشر اخروز و. اخروز ډېر قوي او شدید سړی و. وایي د ده غشي او لیندۍ